د مشال راډیوي مجلې په 106 غڼه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د تل په شان د ځل هم د خبرېدو لپاره مو د پام وړ ادبي، کلتوري او ټولنیز مطالب درته د خپلو همکارانو په مرسته چمتو کړي دي. د عبدالرحیم روغاني په تازه چاپ شوي کتاب سندرې او خبرې د ځوان لیکوال، شاعر او خبریال وحید الله قرار تبصره دراورو. سندرې او خبرې په دې نږدېیو کې چاپ د ښاغلي عبدالرحیم روغاني کتاب دی چې د شعر سره سره نثر هم پکې چاپ دی. لکه څنګه چې د ښاغلي روغاني په وړاندې چاپ کتابونو کې کله طنز، کله پیغور، کله ګیله او کله بیا نصیحت او داسې پکې د اخلاقیاتو په موضوع کار شوی، دارنګ اکثر په دې کتاب کې هم دغه موضوعات چړلې شوي دي. لکه یو ځای نصیحت کوي او وایي: فکر وکړه چې ته جوړ په څه نقشی، ته د روح او مادې لویه مجموعی، داسې نور هم شته خو ته پکې افضلې چې د عقل، شعور، پوهې خزانی، د دنیا په عجایبو پسې مزه، ته له ټولو عظیمتره عجوبی. دارنګ طرز، ترخه رښتیا ویل او د ظلم او جبر پر ضد ښکاره وینا کول د هغه په فطرت کې شامل دي. لکه یو ځای کې وایي: داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع جغرافیایي څه وجود لري. بل ځای وایي: پیشیمام چې شیطان وي او خطیب شیطان زاد وي، دین مذهب چې سل قسمه او په سلو فرقو یاد وي، هغه قام با روغانیه همیشه تباه برباد وي. ښاغلی روغاني د سوات په ګلورین او ښایسته سیمه کې زیږېدلی، ځکه خو یې ژبه لکه د سوات د سیند روانه او هر شعر یې لکه د کالام ښکلی دی. خو دغه اشعار بیا لا ښکلي شي کله چې پکې د سوات ذکر راشي او بیا پکې د مینې خوشبویي هم وي. لکه یو ځای کې لیکي: په سوات کې حسن او په حسن کې سوات ښکاري، په کائنات کې خدای او خدای کې کائنات ښکاري، سوات ته راځئ دلته د مینې بتخانې جوړې دي، ویریږئ مه دلته د کرکې بوتان مات ښکاري. د بابا د کتاب ځانګړتیا دا ده چې هم پر دغه کتاب کې نظم او نثر دواړه په نظر راځي او دغه یو ضخیم کتاب چې شاوخوا 350 مخونه لري، پکې قطعات، غزلې، هایکو او دارنګ نظمونه هم شته، خو یو کم 300 مخ نه تر اخره پورې د مزاح پکې بیله برخه ده چې په لوستلو یې انسان په خندا هم شي او په جړه. هغه نثر هم د ښې پایې لیکلی، لکه یو نثري ټوټه ترېنه در سره شریک کوم چې پکې تراخه رښتیا یې ویل دي. هغه لیکي: سوال کول د سوالګري دپاره قطعا د شرم خبره نه ده، بلکې دا د وطن د واکمنو دپاره د شرم خبره ده. هغه واکمن به یې د خپل شرم خبره وګڼي کوم چې په دې پوهیږي چې شرم څه شی دی. د دې هر څه نه پس زه په دغه دعوه کې ځان رښتونی ګڼم چې د پښتو ادب په لمن کې د بابا کتاب یوه ګټوره اضافه ده. دا وحید الله قرار چې د عبدالرحیم روغاني په تازه چاپ شوي کتاب یې تاسو ته تبصره در واوروله. د مشال راډیوي مجلې